که زه ستاسو څخه وپوښتم چې په نړۍ کې تر ټولو عزتمن قوم کم یو دی، نو ستاسو ځواب به څه وي؟ پوهېږم چې ستاسو ځواب به پښتانه وي. که پښتانه نه وي نو افغانان خو حتما دي. خو آیا رښتیا هم افغانان یو غیرتي قوم دی؟ ستاسو په اند غیرت څه شی دی؟ زما په نظر هم غیرت دې ته ویل کېږي چې یو انسان د خپل ځان، خپلې کورنۍ، ټولنې او هېواد د خلکو وقار او عزت د بربادېدلو څخه وژغوري او په ساتلو کې بې حده زیات کوشش وکړي. اوس نو آیا افغانان د غیرت د همدې تعریف په تول پوره دي؟ که دې ځواب هو وي نو بیا دغه کسان څوک دي؟ دوی افغانان نه دي؟ د ویشتابه یوې نوې خپرونې ته مو زه ابراهیم وفا هرکلی کوم. دغه افغانان خو په خپل ټول توان او طاقت دا هڅه کوي چې د خپلو غیرتي هیوادوالو او مسلمانانو وقار او عزت تار کړي. آیا پوهیږئ چې دا ډول اشخاص د ټولنې دپاره څومره مضر دي؟ د دې ډول خلکو د لاسه په نړۍ کې په میلیونونو ښځې ځان وژنه کوي. د نړیوالې احصایې پر اساس په انټرنیټ کې د هرو 5 ښځو څخه یوه یې په جنسي ډول ځورول کیږي او د هرو 3 نجونو څخه یوه یې په سخت ذهني تکلیف اخته ده. دا یوازې ښځې نه دي چې دا ډول ناوړه حالت تجربه کوي، بلکې ډیری هلکان هم د انټرنیټ د ناوړه استعمال په وجه په ذهني ناروغیو اخته کیږي چې پایله یې د ځان وژنه او یا د کورنۍ د بل غړي وژنه وي چې زیات وخت یې پلار او یا هم بل مشر قرباني وي. دا چې انټرنیټ څه ډول د یو انسان د مرګ سبب کیږي د یاسمین په نامه د یوې پیغلې په قصه کې به درته روښانه سي. د ښوونځي څخه تر فراغت وروسته یې وغوښتل چې د ښوونکي په نصیحتونو عمل وکړي او ځان د نورو ښځو په څیر د میړه او ټولنې د اوږو بار نه کړي او خپل د خپل کار په مټ ځان ته روزي پیدا کړي. تر ډېر زیار وروسته یې په کم عمر کې د ډاکټري لقب هم خپل کړ. یو وخت یې پلار ته د مور لخوا شکایت وسو چې دا د ټلیفون له لارې د نورو کسانو سره اړیکې ساتي، خو پلار یې دا خبره عادي ځکه وګڼل چې یاسمین ورته ویلي وو چې دا د نورو سره د څېړنې او تعلیم پر بنیاد اړیکې ساتي. یوه ورځ یې پلار کور ته په داسې حال کې راغی چې د کورنۍ غړو یې یاسمین په امبولانس کې د روغتون پر لور لیږدوله. له نیکه مرغه ډاکټران په دې وتوانېدل چې د دې د معدې څخه زهر ژر پرېولي. کور ته تر رسېده وروسته یې مور په دې وتوانېدل چې د زهرو د خوړلو علت معلوم کړي. د یاسمین د اکا زوی امید چې په بل ولایت کې اوسېدی او په ټیک ټاک کې د ښایسته وریښتانو او فیشني سهرې په لرلو ډېر مشهور و. یاسمین هم ټلیفون او انټرنیټ د ده په خاطر کارول. یوه ورځ امید د یاسمین څخه د یو عکس غوښتنه وکړل چې یاسمین یې په ورستولو کې هیڅ مشکل نه لاره. د وخت په تېرېدو سره دا په دې عادت سوه چې د امید سره په سینګار او فیشن کې سیالي وکړي. د امید د عکسونو غوښتنه تر پخوا ډېره سوې وه او اوس یې نو عادي او په حجاب کې عکس نه خوښوي، تر داسې اندازې چې دې د نیمه بربنډو عکسونو ورستولو ته هم زړه ښه کړ. خو د وخت په تېرېدو سره امید د بشپړو بربنډو عکسونو غوښتنه ډېر په ټینګار سره وکړل. اوس نو یاسمین د اړیکو د پرې کولو پرته بله چاره نه لرله. څه موده وروسته یاسمین په انټرنیټ کې په خپل نامه یو آی ډي ولیدل چې د امید پر پټ نمبر جوړه سوې وه. د خپل عزت د راګرځولو او د امید سره د دې انځورونو د پاکولو دپاره یې بیا د امید سره د اړیکو نیولو هڅه وکړل. امید د دې څخه د عکسونو د خرابولو په بدل کې پیسې وغوښتې. دا تر ډېر زیات کوښښ وروسته په دې وتوانېدل چې د امید غوښتنه پوره کړي، خو امید د خپلې وعدې پر خلاف بیا هم د دې انځورونو نشرول. وروسته یې یو ځل بیا د دې څخه د نورو پیسو غوښتنه هم وکړل او د پیسو د نه ورکړې په صورت کې یې د نیمه بربنډو انځورونو د نشرولو اخطار هم ورکړ. یاسمین نور په ځان کې د امید د غوښتنو د پوره کولو شیمه ونه لیدل او پرېکړه یې وکړل چې د زهرو په خوړلو د دې دنیا د شرم څخه د خلاصي دپاره خپل آخرت هم خراب کړي. د یاسمین پلار هڅه وکړل چې د یاسمین واده د امید سره وکړي، خو امید دې کار ته په هیڅ صورت تیار نه سو ځکه چې دې کار هغه د یاسمین پر عکسونو د تجارت څخه رامنع کاوه. د یاسمین پلار د خپل ورور په مرسته د امید څخه ټلیفونان او کمپیوټر د ټولو موادو سره ضبط کړل چې په دې سره امید د ټلیفون د لاسته راوړلو دپاره د خپل پلار په وژلو لاس پورې کړ. شاید دا ډول ځوانان به ځان ته غیرتي نه وایي او یا به د دوی په اند د غیرت تعریف څه بل ډول وي. خو آیا تاسو د خپلو هیوادوالو او مسلمانانو د عزت او وقار د خوندیتابه په پار کوم غږ پورته کړی؟ کوم اقدام مو کړی؟ هغه بې لاس او بې پښو قوم به چې نه دیني پوهه لري او نه عصري د خپل قوم د وقار او عزت د ساتلو لپاره څه وکولی سي؟ اوس مهال هر ځوان په اوسط ډول په ورځ کې د 3 څخه تر 4 ساعتو د ټلیفون کارولو په نشه اخته دی چې دا هغومره وخت دی چې یو ځوان یې په مدرسه او ښوونځي کې تېروي. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ځنډېدلو هر دوهم کس بحث کوي، خو هیڅوک دا نه وایي چې هلکان مو د ټیک ټاک او انټرنیټ په سبب بې علمه او بد اخلاقه سول. دا انځور زه په دې خاطر جوړوم چې ان هغه قوم چې موږ یې د بزوګانو اولاد بې دینه او بې عزت قوم نوموو د خپل عزت او وقار په دفاع کې درېدلی
او د فحاشي او بې عزتۍ سرلاری او رواجونکي مارک زوکربرګ د فیسبوک مشر او شیوچو د ټیک ټاک مشر سره د نورو دا ډول کسانو په دې خاطر محکمې ته راکش کړي چې ګواکې د دوی د لاسه یې د کورنۍ عزت تار سوی او د شرمه یې د کورنۍ غړو ځانوژنه کړې. په دې سره دا کسان د بخښنې غوښتلو ته مجبور کړي دي. ټیک ټاک د چین محصول دی. آیا پوهیږئ چې چین ستاسو د انځوریزو کتل کنټرولوي؟ که چیرې تاسو په افغانستان کې ټیک ټاک خلاص کړئ او یا یې په پاکستان یا ایران کې خلاص کړئ، تاسو ته د هغه الګوریتم سره سم انځوریز نه راځي کوم الګوریتم چې په چین کې انځوریز ښکاره کوي. که چیرې تاسو په چین کې ټیک ټاک پرانیزئ، تاسو ته به هغه انځوریز ښکاره کیږي کومې چې د چین حکومت غواړي چې د چین خلکو ته یې ورښکاره کړي. مثلا هلته تاسو ته په ریاضي کې د مسابقې او وړتیاو انځوریز ښکاري، تاسو ته په ټکنالوژي کې د ځوانانو لاسته راوړنې ښکاري، د کراټې او لوبو هغه سیالۍ ښکاري چې تاسو به وهڅوي په خپل ژوند کې یوه لاسته راوړنه ولرئ. یعنې د چین حکومت هڅه کوي خپلو خلکو ته مثبت شیان ورښکاره کړي او د پرمختګ لارې چارې ورته په ګوته کړي. آیا پوهیږئ چې دلته په افغانستان کې د ټیک ټاک الګوریتم او یا که ووایم د چین حکومت تاسو ته کوم شیان رالیږي؟ هر هغه بې فایدې او بې ګټې شی چې هیڅ د انګیزې او پرمختګ سبب نه کیږي. د نجونو نڅاوې او ډانسونه، د هلکانو ګډاګانې، په یو بل پسخند وهل، په مور او پلار پسخند وهل او داسې نور. د دې شیانو په بیا کتلو د وخت په تیریدو سره د هر ځوان فکر داسې جوړیږي چې همدا د ژوند مقصد دی او بس نه به څوک د پرمختګ هڅه کوي او نه پرمختګ. ان چې د پرمختګ فکر بلا هم نه کوي چې دا هر څه د یو ملت د بربادۍ سبب جوړیږي. که چیرې تاسو غواړئ چې یو ملت بې ارزښته کړئ، نو د هغه ملت د ځوانانو فکرونه بې ارزښته کړئ، او که چیرې د یو ملت د ځوانانو فکر بې ارزښته سي، نو بیا هغه ملت په خپله له منځه ځي. د هیواد جوړول په ځوانانو پورې اړه لري. راځئ چې د هیواد جوړولو ته لاسونه سره یو کړو او خپل او د هیواد راتلونکی په خپله روښانه کړو. تاریخي غیرتي پښتانه او افغانان به لا ترڅو د خپلو اولادونو د لاسه داسې بې عزته او شرمیږي. د ملا او امام هغه خبره چې تلویزیون او سینما یې د خدای غضب او قهر ګڼل اوس هر چاته ښکاره او روښانه سول. بالاخره کانګرس په امریکا کې پر ټیک ټاک کارولو بندیز لګولی او ادعا کوي چې ټیک ټاک د امریکایي ځوانانو د تباهۍ سبب جوړ شوی. دا خبره که اوس د ملا او امام څخه څوک اوري، نو دا فکر کوي چې امام د خپل ځانه دا فتوا صادروي. دی د پرمختللي نړۍ سره بلد نه دی. آیا کانګرس هم د پرمختللي نړۍ سره بلد نه دی؟ د خپل نسل او تاریخ ساتلو لپاره پر تاسو هر یو دا لازمه ده چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلئ. نور که مو څه په وسه نه وي پوره، دومره خو کولی سئ چې ټیک ټاک د خپل او د ترلاس لاندې کسانو د لاسرسي څخه وباسئ. خپل ترلاس لاندې کسان په دې پوه کړئ چې ټیک ټاک څومره خطرناک او وژونکې وسیله ده. تاسو ځوانان باید هڅه وکړئ چې ځانونه د دې جوګه کړئ چې په خپله د دې وړ سئ چې تاسو هم د ټیک ټاک او فیسبوک غوندې یو څه جوړ کړئ، او دومره که نه وي نو په صحیح طریقه استعمال خو یې زده کړئ. نننۍ انځوریزه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا د خدای په امان. د نورو کسانو سره شریکول ستاسو مسؤلیت ګڼل کیږي.